من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آیت نمبر 90. اذ یقول المنافقون آیات غچوی منافقانو والذین فی قلوبهم مرض لوا کسان چې زړونو د دوی کې بیماری وا. دا منافقان میدان بدر کې نو د کوم ځای د خو موقع مدینه منوره کې چرته مدینه منوره کې خدا د بے سر و سامانه حالت کې چې د 300 خلک د پیغمبر ملګرتیا کې علیه الصلاۃ والسلام د جنگ په اراده راووتل نو د منافقانو په خپل تبصره کولې خپل ریمارکس ورکول خپل کمنټس ورکول څه کول. اذ یقول المنافقون یا کاچوی منافقان والذین او آکسانو فی قلوبهم مرضون چه بزرون دو دوی کی بیماری و نفاقو سشو نفاقو یا کمزوری و د ایمان سیوی وی غر هاولائی دینهم مغرور کری دا کسان یعنی دا مسلمانان دین دو دوی دین باندې اعتقاد دا سے دے چی دی مغرور کری دی دی پاس بابو دی یقین نلری وی اللہ شتا صحیح شو وی دی خبری دی دوکا کری دی دی خبری دی دوکا کری دی اللہ تعالی وی نا دوکا کری ندی ہاں پا معروضی حالاتو کی سکی پا معروضی حالاتو کی پا ایگزسٹنگ سچویشن کی you have to plan to the best of your ability صحیح و اعتماد پل پلاننگ بانے نکے اعتماد بس بانے کے اللہ بانے نو اللہ تعالیٰ وینا دائی مغرور کرنی دے پخی عقیدے خبر دا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اسوچ اعتماد و توکل کی اللہ تعالیٰ بانے فَإِنَّ اللَّهَ نُتَاكِ سَرَ اللہ تعالیٰ غزیز قوت والا دے حکیم الحکمت والا دے. وَلَوْ تَرَا اکچرتار درے اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا چکل روحنا غستل دا کافرانو الملائکتو فرشتو چکل مڑول کافرانو لا چا مڑول فرشتو د مرگ فرشتو تینا ساگانے رستے کم دے میدان بدر کی یضربون وجوہم د دیم خونے وال وادبارهم اشاگانے والے نو دے پاو گورا اے خوش یو کافر تبا د صحابی تورا ورورا تیدا نو فرشتہ بولاڑو یو شلق پیتے پا دی مخویستا یو شلق پیتے پا دی شاوستا سردلان نے برا خلاصی. یضربون وجوههم چه وحل بے مخون دوی وادبارهم شاگانے دوی وذوقوا اوی دوی تچغو سکے عذاب الحریق دا سوزون کے عذاب دا سچے سوزون کے نو دا بدر گزار دا کافرانو دا پارا دا دوزخ دا گزار نکم نو صحیح. او پیغمبر علیہ السلام دوال تولی کا چه پخپل زون پیغمبر علیہ السلام چرتا پا کافر بانے گزار نو کرے حضور علیہ السلام چرے پخپل اللہ سوک مر کرے نو نه په خپل الله څوک زخمی کړو دا دغه رحمت شان چې میدان جهاد کې لیډ به کو څه به کو لیډ کو خو چې په خپل الله سیوانه گزار نکو یعنی په کافر باندې هم زمره لوی رحمت چې قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې الذين تتوفتهم رسلنا ظالمي انفسهم کوم خلق چې زما د پیغمبر په لاس هلاک شي دا د حد درجه ظالم خلق دي صحیح. اللہ تعالی زما پیغمبر چا باندې گزارو کو دا د حد درجه ظالم بندره نو پیغمبر و زما د گزار د وجه چې د حد درجه ظالم کیږي چې باندې گزار نکو صحیح صرف ظالم خده د حد درجه ظلم ته نه رسو خبره دین کړه نو حضور اطاعت والسلام د خپل تور مبارکه دا بيدغه سنیولې و او لکه دا عصا پشان د لکړې پشان تاسو په ځمکه به لګولې و دا ټیک به کړه ګوله صرف کمان به کو دا به کمان کولتا پیور لایف سیف اللہ to your right look at your back free پیغمبر علیہ السلام سبکول کمان دیکھو کم خوب اقبلے گزار خواہ کے بے کافر تیرے دوں پیغمبر علیہ السلام گزار نکو خو یو ذل لدغال تولیکا ابی ابن خلف دا دنگوی خبیث سڑے ابی ابن خلف ہاں دا بنی جمح غٹا قبیلہ دا غیر چیفو او بد اخلاقه سره د مکه معظمه په یو کوڅه کې تاسو کوڅه وای د مکه معظمه په یو کوڅه کې پیغمبر علیه السلام سره ډېر بدتمیزي وکړه
پیغمبر علیہ السلام سره ډېره بدتمیزي وکړه. حضور علیه الصلاة والسلام ورته داسې وکتل وی ابی هغه ورځ به هم راشي چې زما په ګزار به هلاکېږي. او ورته یار یو کریزي ته به دوره سړی کې ما باندې به ګزار کې. خو د پیغمبر خبره وه الله وی یقینا دی به دوره سړی کې چې دی خو څوک مړی نه خو تا باندې به ګزار کوي. صحیح. کله چې د بدر موقع راغله او ابو جهل او ټول سرداران را جمع کړل وی دومره پیسې ورکوي دومره به اسلحه ورکوي دومره به سورلای ورکوي دومره به سواره ورکوي دومره به آرمي ورکوي. هر قبیله ډیپند چې قبیله سره لویه ده یا سره مالدار ده. او وی لیډ به کوي د خپلې قبیلې. نو ابی ابن خلف انکار وکړ. هغه وی زه به پیسې هم ډبل درکم سورلای به هم ډبل درکم سواره به هم ډبل درکم اسلحه به هم خو زه به نه ځم. ویل ورته سم ته به نه ځې؟ وی نه زما ورور به لیډ کوي. وی نه ته چیف یې ته به ځې. نور سردارانو له هم غیرت ورکوي بزدله سړیه بې غیرته سړیه. صحیح. نو غیرت واغستم. وی ګوره زه یو خبره تاسو ته کوی نه شم. څه شی دی؟ یو خبره به کوی نه شم بس ما پرېږدئ ما مه بوځئ. هی ورته نه ته یېرېږې د چا نه او دا هغه خوارونه چې دلته تښتېدلي دي د هغې نه یېرېږې. وی ګوره یو خبره بیا یې زه نه شم کولی خولې له مونږ خولې له مې زګ راځي. څه راځي؟ خوله کې مې زګ راځي یعنې نه شم کولی. خیر مجبوری که روان شو ورسره. نو د حتی الوسه کوشش کو میدان بدر کې چې پیغمبر ته نږدې لاړ نشي صلی الله علیه وسلم. خود به کتل چې پیغمبر اسلام کوم ځای ولاړ دی نو چې اس په هغه طرف را روان د بازار په شا کو. صحیح. ایو والد اس د په شا کو اس مخه زور کو پیغمبر علیہ السلام طرف ته. نو بس پیغمبر علیہ السلام خاطر کې دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام داسې خپل تور راوځه تکړه او داسې وکړه داسې لکه هغه چې لګي لکه څه چې لګي لکه هغه چې بدن داسې هغه ولا بدن سره ولګو او دیو اجدها شغو والا او په اسمانه سو مکی طرف ته منډه کړه او هلاک شو. ور د خپل قبیله خلک هغه ورپسې اسونه وزغله خدای دې خوار کا شرمې مو خدای دې به خو باسا مونږ به خلکو سره مقصد لګو خبرو بیان شو کوله مونږ ته وایي تاسو مشر خو د اصل میدان نغزرې ده چغي والے خپل قوم والا راټینګ خو خدای دې به خو باسا مونږ په شرمونو شرمې ته خو مرشي یا به نمړې کې مونږ بچا سره مخ نشو کوله خبره باندې شو کوله خلک وایي کینه دې به غیرت زامنو تاسو مشر مونږ ته تل داسې منډي والے یا خدای څخه قوم خبره کوله شي نشي کوله او قوم خستر کې کته بیا. صحیح. نو دا ورته ګوره زما حالت ډیر خیر دی او ورته څه شوی دی نو دا ورته خو دې دا ایو او دا هغه ونه اسور ځای څه کوي دا خدای دې به خو بس تو ورشه هغه د محمد مرګري وو صلی الله علیه وسلم د چا لاس ماته یو نو په یو لاس ته ګره جنگ کوي. صحیح. د چا وخت کټه ویني ته به یو لګیا دی پښان دي په مخ کې دي پښان دي په مخ کې دي ابه ته اله سرمن سره شوی دا منډي وي نو دوی ورته یقینا تاسو خدا ویني چې سرمن سره شوی دا خو دا تاسو ته پته نشته د چا په گزار سره شوی دا د چا په وی قسم دې رضی د وجه زما بدن کې کم درد روان دي وی که هغه درد والله د بدر د صحرا په ټولو وحشي زناور باندې تقسیم کې بټول لیونی شي او ټول لیونی شي. خیر دی بهر تک دی ونی سو په شاعر اوست بس ضرور ځوان کېدو دلام سره پریواز دلام سره او ته پیغمبر گزارو چې ول خلکو لاس وړو نن ټول سویلې شو لاس په کې نه وته یک ګوتله وړه ګوته په کې نه وته کلاس دی وړو لاس په کې ورنه نه وته ځکه الله تعالی فرمای الذين تتوفتهم رسلنا ظالمي انفسهم سوچ د پیغمبر په گزار هلاک شو دا سړی یقینا ډېر ظالم دی. نو دیو چې پیغمبر اسلام بچا باندې گزار نه کاوه. صحیح. دا به تور مثال ته سیف الله خانه غیر مسلمان ته بیان ورشي چې زمون پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وښتو غزاګانو کې لیډ خو کړل دي خو چرته یو کافرون په خپل گزار نه کړي.
ولو ترى إذ توفى الذين كشرطا لدلوه چکل روحنا غسل دا کسانو چه کافران شوی دی الملائکتو فرشتو یضربون وجوههم چه وحل مخون دوی وازبارم شاگان دوی وزوقو غذاب الحریق وی دیتا چه اسکی عذاب سوزون کے ذالک بما قدمت ایدیکم داد دی وجه چه کم عملون لیگری دیولان دی لاسون استاسو وان اللہ ارضی وجه اللہ تعالی لیس بظلام للعبید ند ظلم کون کے بندگانو باندے کتاب آل فرعون ددوی عادت و حالت پشان حالت دال فرعون لے والذین من قبل مواکسا چه مخیر دوینو کفروا بآیات اللہ اوی کفر کرو پایتنو دا اللہ فاقضوم اللہ بذنوبهم پس انہی ستوی اللہ تعالی پا گناہنو دے ان اللہ تاکی سر اللہ تعالی قوی قوت والدے شدید العقاب سخت عذاب والدے ذالک بان اللہ داد دے وجہ بان اللہ جستاس یقین پیدا شچ اللہ تعالی لم یکو مغیرا نعمتا ند تغییر ان کے دے نعمت انعمها غلا قوم چې الله تعالی د انعام کړي په یو قوم باندې حتا یغیروا مگر الا چې دوی تغییر کی ما بین انفسهم حتا یغیروا ما بین انفسهم پخپلا چې سو پر دی پخپل د اغه د تغییر اسباب می جوړ کړي تر هغه پر الله تعالی د یو قوم نعمت تغیرینا نو دالته یو مسله ولیکي چې نعمتونه الله تعالی یو قوم لور کوي نو بغیر د سبب او بغیر د باعث نه ور کوي بغیر د سبب نه او بغیر د باعث نه ور کوي خو واپس چې اخلي نو د سبب د وجه اخلي واپس چې اخلي د سبب د وجه اخلي تایید سورہ نحل سوال رسمہ پارا کے دے آیت نمبر 112 وَضَرَبَ اللَّهُ پیدا مکو وَضَرَبَ اللَّهُ او بیان اللہ تعالی مثلا عبرت قریتن دیو کلی یا دیو شہر کانت عاملتن چه ودا شہر عاملتن پا امن ودا شہر پا امن نو پا امن مانا تچا پہ بانے اٹیک نکو پا دی شہر بانے چا اٹیک نکو مطمئنلتن او وہ احل دے شہر مطمئن وہ احل دے شہر مطمئن نو سیٹسفیکشن راضی چې ضروریات د ژوند پرووائڈ وي اطمینان سره راضی چې ضروریات د ژوند حاصل وي نو د شهر ته ضروریات د ژوند حاصلو زکه چې د دوی تجارتی لارې ټول دنیا ته دا کلاو او چا دې ته تعرض نکو زکه دا کسټوډینو مجاورانو د الله د کور نو چې یمن ته بتلل که شام ته بتلل کروم تبتل تر انڈیا پوری تجارتو قزاقانو قزاق پیجنے نا قزاق چوی دا اصل کے دا دی بحری لارو بحر کی کملاری وی بحری لارے دا دی چورا چپاولو والا گئے تا قزاقان ہوئی صحیح ای پشپنو باڑی ڈاکی ایسے پسوانے ایسے پشپنو باڑی ڈاکی ایسے قزاقانو او چورا چپاولو والا ام دی تعرض دکو چه پتا بورتو لگی دا چه قافلہ دا کم زائدہ دا مکی دا وی اوکے ہاں اوکے دعا کوئی سکوئی یعنی دے پتہ لگے دا چیناغا چورا چپاولو والا سیو دا غیم سکردارو کنیو سا اقداریو سا ویلیوزیو سا نامیو ٹوپکیانو خدار ٹوپکیانو چی مولیانو دے سندے صحیح شکا دا ٹوپکیانو چی مولیانو دا زمانگا پستانو عزیزان چی دی تربوران مو دی اچکزیان و غبیزیان اچکزیان و غبیزیان نو خو یو بل مړی چې بندے پر الله تعالی شي یو دښمنی روانه ده کن صحیح خو کده غبیزو طالب یا مولاوی یا دا سکزو طالب یا مولاوی غته سنوي څه
صحیح. نو ما د سګجانو دغه مشر لیډر نه پوښتنه کو ما تاسو کې دا خصيفت ده چې ما دا مولا طالب تر خپل دشمن قوم مولا طالب ته سنوای نغه ډیر روان دی امته قاضي ته خبرې چې ولې ورته سنوای مورته نه وې زمونږ د دوه کسان یا د دوه کورونو یا د دوه دوستانو چې په میس کې څه اختلاف راشي جنگ پیدا شي پس حقوق باندې یا ځمکه باندې یا څه باندې صحیح. نو یو بل ته وای مولا را سره کې کمیړو ما میړه سي میړه خو مانو خاون ته وي مونږه سړی ته وایو څه ته وایو ځنه هغه سړی چې په جرګه پويږي هغه سړی چې په جرګه او فطرت پويږي نه مونږ ته میړه وایو صحیح. نو مونږ ورته چې مولا را سره کې کمیړو نه مونږه مولا ته څه کس نه وو چې ته میړه نه بوله سړی نه دی خدای دې روکا چې زه نه به خو بس ما په نظر کې ستاسو ډېر لوی احترام او احترام وضرب الله مثلا القرية كانت آمنة دا شار په امن مطمئنة اطمینان باندې یاتیا رزقها رغدن راتب دیتا پروویژن او رزق او ضرورت دو رغدن فراخا من کل مکان دا هر جانبنا ذکرون تبدلل او کسٹوڈین دی شام تبدلل او کسٹوڈین دی یمن تبدلل او کسٹوڈین د نور خلق تجارت به یو موسم کې او بل موسم کې ببن شه ځکه یو علاقې سره به تعلق او بل علاقې سره به تعلق نو دوی نه په زمي کې او نه په دوبي کې هیڅ چرېم تجارت نه چې یو طرف ته واره پروته ها نو دوی بل طرف ته روان شو صحیح شو ګرم طرف ته روان شو خبر ده کړه او زوړ طرفونه خلق ورسره تجارتوم کو خلق ور احترام ورکو خلق چوره چپاول مکو نو الله تعالی دا یو نعمت چې ما دې قوم له ورکړو بغیر د سبا حساب د دوی طرف نه هیڅ کردار نه خو ما ول ورکړو خدای څوک فکفرت بانعم الله د انکار کړه نعمتونو د الله پیغمبر راغه قران راغه نو دا نعمتونه دې جوړلا وکړه د دې نعمتونو تکذیب وکړه د نعمتونو نو باعث په خپل پیدا کړو دې چې دا نعمت وډراک نو سپیدال فاذاق الله لباس الجوع وسقودت الله تعالی خوندلوږي والخوف او ديره بما كانوا يصنعون فسبب دعا چې دوی چې دوی دا کوم عمل کولو نو چې دوی بواعث او اسباب ولا پیدا کړل د وډرال لپاره نو الله تعالی ماته خپل نعمتونه واپس واغستل یو طرف ته په قحط راوست یو طرف ته طاعت راوست لوګراله او بل طرف ته پیغمبر په پیدر په حمله شروع کړې پیغمبر علیہ السلام په پیدر پہ حملے شروع کړي نو بس پیغمبر پہ حملے شروع کړي چاپے میں پټولو خلق حملے شروع کړي وایي یہ ودا خلق نه خبر ازین کرا لوس نو واپس پر سبب تا ذالک بان الله داد دیول چې الله تعالی لم یکو مغیرا نعمتا نہ دے بدلون کے د نعمت العما علی قوم چې دا انعام کړي په یو قوم باندې حتا یغیروا مگر الا چې دای تغییر کی دا نعمت به انفسهم پخپلا وان الله سمیع علیم اتا کی سر الله تعالی اوریدون کې دے او علم والده کذاب آل فرعون عادت دے پشان عادت آل فرعون لے والذین من قبلهم او دا آچا چه مخکر دوینو کذبو بی آیات ربیم اغی تکذیب کرے و دا آیتون درخبل فاهلکناهم بذنوبهم پس من هلاک کړل دوی په سبب د ګناونو دوی واغرقنا آل فرعون امونږ غرق آل فرعون وكل كانوا ظالمين ادا ټول ظالمان ان شر الدواب تاکي سره ډیر ناکارا د زناورنا دواب معنا زناور تاکی سر دیر ناکارا د زناورو عند اللہ پنیز دا اللہ الذین کسان لے کفرو چی کفر کرے دے دا دے آیت تعلق دے آیت نمبر 22 سر آیت نمبر 22 شکر آیت نمبر 21 اور 22 بلکہ دو شل نے واقع یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو اطیعوا اللہ اطاعت کوئی دا اللہ او دا رسول دا اللہ ولا تولوا عنہ او مخمالوی دا پیغمبرنا وانتم تسمعون حالانکہ تاسو او رئی دا پیغمبر خبرہ دا پیغمبر خبروں پا غد بانے لگی خو سوچ پہ نکوئی
ولا تکونوا کالذین مکی گئی پشان دا کسانو چې هغوی سمینا او مونږ واوریدل وهم لا يسمعون حالانکه هغوی نه اوریدل. ځکه د اوریدو معنا خو دا چې عمل په وکړه. نو چې ته ما واوریدل او عمل دې بیا مخالف نه تا اوریدلی نه. اوس الله تعالی وایي چې دا تش आवाज خو زناورو موري، تش आवाज خو چې عمل نه کوي معنا دا چې پوهیږي کنه یا د پوهې کوشش نه کوي یا پوهیږي نه یا د پوهې کوشش نه کوي. نو زناور خو پوهیږي نه او تاسو د پوهې کوشش نه کوي. الله تعالی وایي بیا پته ولګی دا چې تاسو سره د پوهې ټولز د خو استعمالې نه، زناور سره خو د پوهې دا ټولز نشته. زناور سره د پوهې ټول نشته، تاسو سره ټول شته او استعمالې نه. نو بیا ته ډېر ناکاره شې شو که زناور ته ډېر ناکاره شې. نبی فرمایل چې ان شر الدواب تاکي سره ډېر ناکاره د زناورونو په نزد الله الصم البکم هغه زناور دي چې کانوي ګونګیان وي الذين لا يعقلون هغه زناور لا يعقلون چې هغه عقل نه کوي. نو چې عقل نه کوي دغه وګوره دو سيزونه به استعماله، یا به غوږ استعماله د اوریدو لپاره یا به جبه استعماله د استفسار لپاره. چې په خبره پوه نشي څه به استعماله جواب به استعماله چې مرګ دې په دې خبره پوي او چې خبره دی واورېده نو څه به استعماله غوږ به استعماله. نو چې کله د استفسار او کو بجبه یا واده وردل په غوږ باندې نو بیا واسه استعمال کې عقل څه به استعمال کې. نو الله تعالی وایي ته غوږ استعماله نه جبه استعماله. پیغمبر ته تاسو نه کوئی د خیر خبره چې پیغمبر خبره کوي هغه اورینا کتهش आवाज په غوږ لګیدلې عقل ورته متوجه کوي. نو خدای وایي ته خو بیا زناور نام چې اطلام دي شنو. نو اوس واپس پر سبق ان شر الدواب تاکي سره ډیر ناکار د زناورو په نظر د الله کې الذين اغدوا كفروا چې کفر کړي فهم لا يؤمنون او دوی ایمان نه راړي. الذين دا کوم کافران دي الذين كافرون غاحت منهم چې تا دوی سره مغاحده کړی دا ثم ينقضون غادا ابیا دوی ما ته وعده خپل فی کل مره په هر کرت باندې وهم لا يتقون او ځان نه بچ کې د وعده ما ته ورونه. نو صلی الله تعالی فرمایي چې دوی خو انساني اقدار نشته، ایمان خو نه لري. دا خو یو خبره ده ایمان نه لري. خو بلا ډېر خلک چې ایمان نه راوړي خو انساني اقدار پکې وي، هیومن ویلیوز پکې وی human nouns پکې وی چې وعده وکي نو وعده وی نو I cannot do that because I have promised I am committed to my tongue and to my words. صحیح هغه بیا سوې یې غیر مسلم خو سوې I am committed to my tongue and to my words. خبرم ځین کې رااله الله تعالی ها لوز نه کړل موږ لوز وای لوز موږ لام واو او زوا لوز وای اصل کې دا لفظ دی لفظ دفع لفظ موږ لفظ جوړ کړی دی. فإما تثقفنهم في الحرب اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا د مکی او مدینی مېش کې کوم قبایل چې په روډ سایډ باندې اوسېدل د ټولو سره پک کړ څنګه قرارداد کړو د نه جنگ کولو خو هغه به در پرده خیانتونه کول. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکی والا سره جنگ شروع کو یا به سم معاملې وشو نو دوی به در پرده مکی والا سره مګرتیا کوله څه به کول نو دا چیټینګ دته دا خیانت کوي. الله تعالی وی کړه دغه خیانتګرو څخه کسان دي اوړي دل په بنغیره په خصبه ورکا. فإما تثقفنهم في الحرب کچر تاسو عمل دل دوی في الحرب په جنگ کې فشرد بهم من خلفهم نو خوار واره په دوی باندې هغه سوچ شاده دوی ته دي. فشرد بهم من خلفهم یو معنا خو اداره چې په میدان جنگ کې د خیانتګرو کسان او قتل خیانتګرو کسان دي او قتل نو دغه میدان جنگ کې دي دغه میدان جنگ دې ته خو درس ورکې خو دای په سروستو نه کده چا دراتو امکان وی غیله اوس نه ترټ ورکا اینا اوس نه ترټ ورکا چې خبردار ګوره که تاسو موډی دی دا راغلی دي وی ویل دای سره به ګورو خبردار ګوره که تاسو راغلی چې هغه ته سٹاپ کوي. یو معنا دا ده خواره وارکته هغه څوک رسول په سر روان دي. یو معنا ادم دا فشرد بهم د دې په سبب باندې خواره وارکه هغه څوک رسول په سر یعنی دوی له داسې سبق ورکا چې هغه الته کسان په ناس درس اخلي چې خبردار ګوره دا طرف ته ونه ګوري نو معاف کولو گنجائش نشته. غي تر استعمال وکړو الټیز ورکړل څه وکړو ورسره الټیز ورکړل دې ته معنا دا چې وی راوغی چې هغه دا قدم ونه خوري. خبر ده کړل دې ته وایي جنگي ټاکټکس. صحیح ورته جنگي ټاکټکس.
فشرد بهم خواروار کر دوی سبب باندې من آغسو خلفهم چې دوی پسې شاته دي لعلهم یذکرون دې د پاره چې خبره باندې ځان پوي کی چې مرګي ګوره انجام به موم دغی کدا سے حرکت مو کو ای سره ساملو کو ایسره سب اریانا چوک کے ڈرون کو وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمِ الْخِيَانَةً اکچه اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به خدای بلا قومونو سره موعده کړی د اوس په چا باندې اعتماد کوم دا خدای اعتماد خلق نه دی دوی خو لوز نشته الله تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وای خو چې احساس د تکی چې دغه قوم ارادي خینه دي خیانت ته تیاریږي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته مخکې راوته پلاور کې زما او تاسو موعده ختمه ده زما او تاسو موعده ده نه ختمه ده وَإِمَّا تَخَافَنَّ اَكَچَرِتَ يَرِيگِ دیو قوم بارک خیانتاً د خیانت چین پا موقع دی بدشانہ ستا پا ملا کی چاڑا در منڈی یعنی خیانت بکی در سرا نقطدار یعنی انفارمیشن نو تمیراو شو چرا دی قوم ارادی صحیح ندی وچی منگا سنگ جم کی انوار شو نو شانہ برابر دی وار کر نو اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تا یہ مخ کی نائی تاو ویسا منگا ستا سموائدہ خلاص وَإِمَّا تَخَافَنَّ دیتاوی پریکاشنز سوئی ورطا precautions وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الْخِيَانَةَ سیف اللہ خانہ سنگا خیو قائدی اللہ تعالیٰ خی کچھر تیریگ دیو قوم ند خیانت بارکی فَمْبِسْ إِلِهِمْ عَلَى سَوَانُ اُغُرْزُ وَدُوِ تَمُعَادَدُ دُوِ عَلَى سَوَائِمْ برابر پا برابر چی اوکے اگر زمان استا کا معاہدہ شوا استا سوم لاس خلاص تے دمام لاس خلاص تے ان اللہ لا يحب القائنین تاکہ سر اللہ تعالی نقوخی خیانت گر خلق ولا يحسبن الذين كفروا گمان دین کئی آکسان چے کفر کردے سبقو ایزا گمان نکی سبقو چکن دی زمون نروان دی تیر شوی دی مونگے اس راڑی ولی نشو دی زمون نروان دی تیر شوی دی مونگے گن اس عاجز یو چے they are now far away from our control خدای وی دا کافر خام خیالی دا دا کافر خیم خالی دا انہم لا یعجزون تاکہ سردوی نشی عاجز کوئے ڈیفیٹ کوئے نشی اللہ تعالی واعدو لہم اس پیغمبر تا اللہ تعالی ہوئی چی واعدو لہم اتیار کدوی دپارا ما آغشے استطاعتوں چستاسو وسو طاقت کی گی من قوت دا قوت بار کی یعنی آغا قوت زان سر تیار کر چی سمر دی وس کی گی نو قوت حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائے الا ان القوت هي الرمي الا ان القوت هي الرمي الا ان القوت هي الرمي پیغمبر علیہ السلام خبردار دا لفظ قوت چلتا ہے په معنا طاقت نه په معنا د اسلحه ده په معنا د اسلحه ده په معنا د اسلحه ویپنز نو اعدوا لهم تیار کا دوی د پارا ما اغه استطاعتم کی وس کی دی من قوت د اسلحه باب کې نو چې کومه اسلحه تیار شي هغه تیار کا دائنی دی ورچ استعمال کا سوی تیار کا ځکه دا ډیټرنټ دی اصلاحات څه ده ډیټرنټ دی اوس کته مالدار او ستا په کور کې کلاشنکوف نه کلاشن اچو چې پور ورته پته ولګیدا چې دې کور کلاشنکوف نه یو وختي ما خام را رسیدلی کنه به رسیدلی صحیح خو دا ورته پته ولګیدا چې ګره خو کلاشنکوف هم شته زه کوی کو سلام شته او ګرینډونو سلام شته نو بیا ایدا ضرورت کوي او نه ایسا ډیر اصلاح ده صحیح در خسارې سودا ده دا سودا مکه نه ډیټرنټ ده واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ادر صالدا سننا خیل باندې اسونه ځکه هغه زمانہ کې جنگ وسوانه کېده اسونه باندې اوس پس کی پټانکونو یا پس باندې پتا یاره من رباط الخیل ومن رباط الخیل اسنو در سالینا ترهبون به چی روی دے سرا عدو اللہ دشمن دا اللہ وعدوکم دشمن خپل نو چی اسلحہ در سری خبر پورا اسلحہ نو د خدای دشمن با درنوم یریگی استقبل دشمن با هم در نهریگی نو اللہ تعالی دانو وی تقتلون بی عدو اللہ وعدوکم چی اسلحہ تیار کئی چی خپل دشمن پہ امڑوی د خدای دشمن پہ امڑوی نا فرمایو ترهبون بی عدو اللہ وعدوکم چی خپل دشمن پہ امڑوی او بل دا اللہ دشمن پہ امڑوی دا گورا دا زی اولاد چی سوخ جون دیو بٹو سے تم لیڈر اگر چی دیر آزاد دنیادار خوانی سڑے خدای دیو بخی یو سو کارونه دیر دا کمال کری نمبر اول دا قادیانان غیر مسلم اقلیت کری اگر چیرے تحریک پس منظر کے وہ بات تک تسلیم کر چی دا سری
دا غیر مسلم دي، دا د دین خائنان دي. قادیانان څخه مرزا غلام احمد قادیانی خپل پیغمبر مني. دا یو کار کړو. دویم دا اسلامیک سمیټ کړو، دا اسلامي دنیا سربراهانه ټول راجمع کړو پاکستان کې اسلامیک سمیټ کړو. دا او آی سی بیا جوړ شو، آرګنایزیشن اف اسلامیک کنټریز. صحیح، دا دویم کار کړو. او دریم چې دا ډاکټر عبدالقدیر خان بوتله د چرته نه د هالند نه اورته دا شی تیار کا. صحیح وکړه. ودا ډیر ترټنو ورته ملاو شو، دا هغه ترټ پس منظر کې تیار کې والو. صحیح، نتیجه کوم دا تیار کې چې ودا تیار کې نه پانسی کې پس لکه ترټ ورته درس درکو. ځکه ورته دا شی سٹاپ کا غوښنه سٹاپ کوم نه، ځکه ما سره ډیر غټ دشمن دی، ما سره بل لار نشته، بل لار سره نشته. دا د استعمال لپاره نه، دا ډیټرنټ دی. دا څه شي؟ دا ډیټرنټ دی. نو دا چې څو وخت تیار شو دا شی چې پاکستان دا صلاحیت حاصل کړ، نو هغه وخت انډیا هغه مخکې نه دماکې کړې او هغه دې ته بس تیار شي، بس یو غلط کوي دا پاکستان راکش کې وی خوري. صحیح، نو پاکستان لا دماکه نه وکړه، صلاحیت حاصل کړ. څه صلاحیت حاصل کړو. نو تل د پاکستان او د انډیا میچ کېده د کرکټ کوم ځای کې؟ په دهلی کې. په دهلی کې نو سډنلی ساينسدانانو جنرال ضیاء الحق ته ویل شي من صلاحیت نن فائنل صلاحیت نن فائنل کو او د 35 منټ په نوټس باندې مونږه څه کول شو؟ دماکه. څه کول شو؟ دماکه کول شو. ها نو ضیاء الحق هغه فورن انډیا ته اطلاع ورکړه چې کرکټ میچ کتور لازم تر لازم مونږ هغه له بیانوم کې خو د کرکټ ډیپلوماسي سمولنم کې او سربراه مملکت څخه چې کرکټ میچ کتور دي جی رئیس جمهور دي ته غواړي کرکټونه وګوري. نو دا څه کار نشته کنه. ها نو سربراه دا هغه دورو چې دلته د افغانستان او د رشیا لانجام شروع ونه پاکستان خو ډیر هغه کې انوالو. صحیح، زیارت خوای ډیر انوالو په داسې موقع باندې رئیس جمهور چرته تل او د دومره اهم میدان پر خودل کرکټ کته نه ته وې درځم کرکټ لاغی سسپنس کې شې کرکټ کته. صحیح، خو سربراه باندې کته انکار کوی نه شو کوله چې نه نمبر راځه. صحیح، ورته موست ویلکم. نو بل بیا چې د کرکټ کته ورته نو بیا خو وزیر اعظم او راجیو ګاندی څوک د اندرا ګاندی زوی راجیو ګاندی نو بس هغه ریسیو ک په ایرپورټ باندې. صحیح، او نه پرایم منسٹر هاوس تا استقبالی او بیا چرته وته کرکټ میچ لا نو دواړه کرکټ میچ تناستو. بس کرکټ میچ دیو لس 15 منټه وکړه. سوره وکړه 15 منټه یا 10 منټه وکړه او بس په دیټس ډن. نو پرایم منسٹر خو بیا میزبان او هوست هغه سره روان شو. نو چې دغه باندې سیاف کو کوم ځای په ایرپورټ باندې سیاف کو او د ور سره ورحق شو. نو ورته وی چې we have got the ability, I can do it in 35 minutes. بس راغی. صحیح، مالته هغه به خپل جنگیانو وي مصای سره ساشه د جنگ د مسله د کنټرول د جنگ د مسله کنټرول کوي. ځکه چې روایتي اسلحه یا ټریډیشنل ویپن چې ټریډیشنل ویپن باندې هو پاکستان موږ سره مقابله کولی شي باندې کوی ځکه وړو کې ملک ته انډیا په ډېر غټ ملک دی، آرمي ډېر غټ دا ټریډیشنل ویپن ورسره ډېر دی. نو د ټول نه انتهایی قدم چې کله په جنگ کې اخلي څوک اخلي چې څوک کمزوري کیږي هغه به څه کوي انتهایی قدم اخلي. نو ته هغه سره کې موږ تباہ کی ځکه چې هغه تاسو احساس وشي اوس په میدان کې ټریډیشنل ویپن باندې جنگ نشم کولای نو بچو شي ورسونه بس کار خلاص کا خبر دین کړل. نو بس دا ډیټرنټ دی. حالانکه تر اوسه پورې به انډیا پاکستان یو بل بیړه کړی و. خبر دین کړل روسان چې په افغانستان کې دی په کېدل نو هم د اپدې انډیا سره د میزیو هغه د دې زموږ بیره ورکی څه چې د اخر کار خلاصوه چې موږ دې ته د ژوند نه لاسي نور وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ يَا رَبُّ دوی د پاره هغه چې ستا په وس طاقت کې وي من قوت داسلهینا ومن رباط الخیل د رسالې داسونونا ترهبون چې رویل دې په واسطه باندې عدو الله دشمن د الله او عدوکم دشمنان تاسو واخرین من دونهم انور خلق چې سوا د دې دشمنانو دي چې هغه تاسو ښکار دشمنان نه دي پټ دشمنان دي. نو دې ته وي باغیان د اسلامي مملکت
سوی ورته باغیان د اسلامي مملکت. نو اس کده اسلامي مملکت باغیان ہوتا دا احساس چی چې زمونږ دی حکومت سره ټوپک هم نشته، زمونږ دی حکومت سره ټوپک هم نشته چې موږ دزو کی نه کو بس با ارته رسیدلی سبه کړی سبب ارته رسیدلی وای چې دا ارته نه رسید نظر وجه نه رسید ولته تنګونه وګاړي خبر دین کړه الله تعالی او اخرین من دونهم زکه دی اصله سره ستا دشمن د خدای دشمن اغم یریږي ستا خپل باغی چې هغه واضح ستا دشمن نه دی خدای پرده دی بغاوت کوي در پرده دی بغاوت کوي هغه هم نه یریږي چې نه ایسر ډېر لوی قوت دی. لا تعلمون تاسو نه پیژنئ دوی الله یعلم الله تعالی پیژني داخل کو ما تنفقوا من شیء. اوس دې خو ګورا چې اصلاحات یاره د خیراتی تیاری نه ځان بدلوږي تنیسن الب اصلاحات تیاری سوچ کا شګو پخلی عام سره د قندهار عام سره د نو کاغه روزانه روز فلیم خوري او بل چکن خوري او بل پیزا خوري او بل اکلاشن کو بغسته شي صحیح هغه په بینز باندې گزاره کوي تبي بس پیسې بچي به بسوالي کلاشن کو بوالی. الله تعالی فرمای و ما تنفقوا من شيء په دې انټنشن چې د خدای په لار کې څه شی مو لګي چې دا صلیح تصالح حاصل کې یوفق الیکم خدای بدل اجر درکړي. د دې وجنه ابټو سے خپل بیانونه کې وی به چې مونږه واخه بخرو خدای شی به جوړو پیسې ته تاسو واخه وای گیا وی مونږه واشه بخرو دا شی وتی یاره او وما تنفقوا من شيء في زکه دا شی وای ډیر لوی خرچه غواړي په بلیونو ډالر خرچه غواړي. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله خدای دنیا کې امن راولي جنگ سره خیر کار نه دی. شریعت اسلامي هم دا نه غواړي چې جنگو کې حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي لا تتمنوا لقاء العدو خدای نه کله هم دا مغواړي چې خدای دشمن سره مخامخ کې دا چرته عقل مند خبره عقل مند دی چې خدای جنگ راولي. لا تتمنوا لقاء العدو ولكن اذا لقيتم خو پیغمبر وایي که په سر دې راغله نو فثبتوا بیا د جوان مردای مظاهره کو بیا تختمنو صحیح همیشه خدای نه واسال الله العافيه خدای نه خیر غواړه څو غواړه خدای نه خیر غواړه یا الله خیر راولي خدای ته امن سلامتی راولي خدای ټول انسانان له سلامتی ورکړي خدای چې څوک لیونی شوی دي جنگ نه وي الله تعالی ته غویل عقل ورکړي. خبر دین کړه حضور اسلام فرمای دا حدیث لیکي چې لا تتمنوا لقاء العدو ارزو ملرا د ملاقات د دشمن ملاقات د دشمن معنی د جنگ وصلى الله العافيه خدای نه خیر او امن او سلامتی غواړه خدای نه څه غواړه خیر غواړه امن غواړه سلامتی غواړه. ولكن اذا لقيتم خو کله مخ په مخ دشمن سره مونږه په سر دراله په سر دې زمو پښتو کې ضرب المثل له تاسو پښتو کې څه کنيسته مونږ د پیخ نه به تخت نه کیږي ها مونږ بیا پیخ نه تخت نه کیږي بس بیا پیخ ته ځانو نه سنو. ولكن اذا لقيتم خو که په سر دراله فثبتوا بس بیا ټینګ شنو. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم هغه چې تاسو خرج کوئ څه شی چې وي په لار د الله کې الله به پورا درکړي تاسو ته د هغې اجر وانتم لا تظلمون تاسو سره زیاتې به نشي کولی. نو صلی الله تعالی فرمایي چې که جنگ دې شروع کړو ان اوایډبل سرکمسټانسز کې مسلمان به جنگ کله شروع کوي چې بل لار نه چې چاره نه بل نو بس به وسه کوي بس بیا خبره چې پیښ نه تاسو نه کیږي بس بیا نو جوان مرده سره وړاندې ورځنو بیا خو چې ستیم جوړیږي باندې ځان ورته لیونه کا څورته ځان ورته لیونه کا زمانه کې خبره کوله وی جنگ نه همیشه ځان بچ کوا څه کو جنگ نه همیشه ځان بچ کوا کسر دراله نو موږ مشران خو پټکی و تاسو پټکې وطن کې کوی دلته نه وای صحیح نو پټکې داغه شمله بوا تا شمله وای ورته صحیح دا شمله داسې غاړې نه تاوتا او په خاطر موږ مشران خو بګیری مو غټه غټه اوی ګیره ورته خلک یې ځان ورته لیونه کنه صحیح ښه شمله د غاړې نه تاوتا او ګیره ورته رګونی راو ورنډه کوي اوس دې کې جوان مردیو هغه سکول ځان لیونه کی جنگ پاکل خو نه کی که پاکل کی هغه ضرب المثل قوم یاد دې ته مې کیسه کړو کنه نو کړی چې یو مرګره بل مرګري سره لګیاو وې ته به یاره ما سره څنګه تاسو
اول خط ته وځي ناغې نه یاره ما خو بالکل د جنگ نه مې روح هېرېږي ما ته وایي چې جنگ خبرې چې څوک کوي زما زړه ټوپونه وایي ناغه ورته یاره ملګري دا چې څوک پورې سړی نه تللی تر هغې پورې یاره وي چې کله میدان ته لاړ شي بیا دا یاره ختمه شي هغه وي نه یاره چې د جنگ نوم اوره په ما باندې څه چل کېږي وختره باندې نیک شي خیر بار ته ډېر کنوینس وکړه بهتره ته ګوره ډېره مزه یې پکې فلانې ډینګلې مړه خو چې بوی ته اول خط ته نو بس چې ډومبې غشې راغې نو رساله دې مېلمه په سر کې ولګېده د خدای کړه داسې چې ډومبې غشې راغې نو د مېلمه په سر کې اوس دا چې کوم سړي کنوینس کړی هغه یا خدای خو په ما به لګېدلی نو اوس دا خو یې دی به وایي چې بس مرګ لی راورسولو صحیح شو نو غریب یې اوچت کړ اوس هغه څه خو نفسیاتي طور هغه باندې اثر و څه ولګېده نو بس تقریبا مړو نه په غاړه راوچت کړو ډاکټر لی راوړه شفاخانې ته راوړه ډاکټر ته وایي وایي دا مېلمه ما ډېر په تکلیف باندې کنوینس کړی چې اول خط ته ماته سره دی اوس د خدای کړه داسې زما به کار وشو په دې جنګ کې لګیا یم نو زه لا نیم لګېدلی بس ټیم کې راورسو راشدو سره غشې په دې سر ورغې وې غشې ماغره چې وزرې لري غشې ماغره چې وزرې لري خطرناک غشې دی نو ورته ډاکټر صاحب بیا خدای ته وګوره څه علاج داسو که چې خدای بچ کی چې زه واپس ورسوم دې بوښته په سازش مرګ لا دا خو راته لکه چې کینو چې دی ولا صحیح ها چې مرګ ته به ولم صحیح ناغورته بس ان شاء الله اوس ترجیح ولکم ها عملیات ولکم نو دا ځای بوله کولاوما ها دا غشبه راو باسم نو د دې خیر بغیر سره فکر ورته ډاکټر صاحب اسه بچ بشي یعنی دې به مرګ نه بچي نو ډاکټر ورته ګورو چې دا غشه کله را اخلم نو که مغزه ور سره راغلو خو بیا بچ کېدل نشته اګه مغزه ور سره رانل نو بیا یعنی که مغزه ور سره رانغلو نو معنا دا چې دې په انګل تللی نو چې په انګل تللی نو مغزه نه زخمی شي او که مغزه ور سره رانل خو بیا خو نو مغزه زخمی شي نو بیا بچ کېدل نشته نو که مغزه ور سره رانل نو بچ کېدل نشته اګه مغزه ور سره رانل نو بیا بچي نو دې زخمی خبره واوریدا وی ډاکټر صاحب بیا وی دغه سره راځه دې سره یې مغزه نه راځي کدی کا پړای کې مغزون دی به اول خط راځي صحیح بیا خو عملیات ته ضرورت نه به دا سره راځه او دې کدی کا پړای کې مغزون دی به اول خط راځي صحیح شو ازمو یو عزیزو کرنل په دې آرمی کې نه هغه دا کوم سره چې ډیر جینیسي کوم نوجوان چې ډیر جینیسي د ټیسټ لراشي ډیر جینیسي صحیح به موږ چې هغه انټرویو ته کوو کنه څه انټرویو ته کوو نو چې انټرویو ته موږ فایند اوټ کړو سره ډیر جینیسي به موږ سره کوو به موږ نه سره کوو نو ما ورته ولي وی جینیس به ارګومنټس کوي جینیس به څه کوي ارګومنټ او د جنگ میدان کې د سر ارګومنټ شروع کړي د خرجي به جنگ توړه کوي ای بیا جنگ کرتے گئے وہ آرگومنٹ کئی جو جنگ میدان لگوئی تو خرچ یہ پکانے جوڑتا ہے ورزب بسم اللہ یا سبحان اللہ عورتیں کزن سے طریقہ خبر ہو گڑا ہاں دا خو بیانه نه جګلن سے ماسپخین مانځه کې راغلو بس تاسو په خپل فایند اوټ کړئ چې جوان جګلن سے نو څوک مراد دي زما د حج مرګ دی تا فایند اوټ کنه کې فایند اوټ نو صلی اللہ تعالیٰ وہی کہ جنگ شروع کو پا انوائڈیبل سرکمسٹانسز کے او انوائڈیبل سرکمسٹانسز سنی نمبر 1 چې چا در باندې جنگ مسلط کړي نو ته وسکه ګوره ګور نمبر 2 چې څوک د سیسه کې استاد ریاست خلاف نو ته وسکه انتظار وکړي د سیسه عملی کی نه نمبر 3 چې څوک مسلمانانو سره زیاتې کوي بلا وجه د دین په بنیاد نو ته وسکه انتظار وکړي ورته او نمبر 4 چې د مسلمانانو په دولت یا د هغوی په خطه باندې قبضه کړې ده نو به وسکه انتظار وکړي ورته تیارې وکړي دا انوائډیبل سرکمسټانسز دا څلور واره لپاره کامن تصور ده کامن کنسپټ چې جنگ کیږي
د ظلم د تدارک لپاره دا تولیک جنگ سره لپاره کیږي د ظلم د تدارک لپاره چې زیاتې د ان ون وی ار دی ادر د دې ذاتی لاره بند کړه. نو د شریعت اصول دا شو. نمبر اول چې د جنگ تمنا ملره. نمبر دویم جنگ اوائڈ کوا، جنگ اوائڈ کوا. نمبر دریم که ان اوائڈیبل شي نو وړاندې کېږي ورته بیا که بیا د پیښې نه تېښته نه کېږي. او نمبر څلورم چې شروع دې کو نو که هغه انکلاین ټو پیس شو مایل شو څه ته صلح ته نو اگر چې ډیپینډ کوي په سرکمسټانسز باندې خدا نه چې ته به هر صلح مسترد کې نه بس اوس خو به سر ته به رسو نه بس چې صلح ته انکلاین شو وایي ټیک ته خو لوک انټو د کانسیکوینسز چې دا خلک قابل اعتماد دي یا څه زمانه شته څه شورټي شته خبره ده کې راغله دا به ډیپینډ کوي په حالات باندې چې کوم قوم قابل اعتماد دی کوم قوم چیټینګ کوي. نو دا څلور بنیادی اصول دي. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اکچر دوی مائل شو للسلم صلح تا فَاجْنَحْ لَهَا نُتُمْ نَرَمْشَا جناح یجنحو دیتا وی دیتا وګور مونږ وزر وتکتکا سو کوړه وزر وتوغړوا. وان جنحو کدای مایل شسلتا فجنح لان تو مایل شسلتا. اوس د سړي پوری ریزرویشن زی چې جنگ شوی چا سره یا جنگ کوي چا سره صحیح نو سړي وایي چې دا صلح په نامه سره د چیټینګ نه کوي صلح په نامه سره دوکه نه کوي. الله تعالی وایي دیٹ از اپ ټو یو ټو فایند اوټ چې دتا چیټ کوي تر څه حد پورې ته د باندې مطمئن کې دی شي. دا بیا ته لیډرشپ باندې موقوف تا. لیډرشپ دا ټول سيزونه مد نظر ساتي. لیډرشپ کی هغه دا ټول سيزونه مد نظر ساتي. الله تعالی وایي که ها 51% فار ایگزامپل توای چې نه بکې سرکمسټانسز داسې دي چې دوی د پاره د صلح نه بغیر بل چاره نشته دی وجه خدای مایل شو صلح دا. نو الله تعالی فرمای 49% چې استادین کې کم خدشات راځي نو توکل علی الله بس صلح ته متوجه شه او خدای باندې اعتماد وکړه. سیف الله خان څخه پرنسپل الله تعالی خو دا بس جاهل خلک د دشمنانو په چرته یو آیت راونی سي بغیر د کنډیشنز ا د کانټیکټ نه بهر راونی سي ګوره وایي بس جنگونه کوي څه کوي مړوي خلک مړوي اصل مونږ کې جذباتيان خلک یې غوي بس ورځي ته ګړز درکوي. دا قرآن ټول ون سنگل یونٹ ته نو سنگل یونٹ معنا یو مسٹ کیپ دی هول قرآن ان مایند چې دې کنسپټ سره. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اکثر دای مایل شسلتا فجنالان تو مایل شدیتا وتوکل علی الله اعتماد کا اللہ باندې انه هو السمیع تاکي سره الله تعالی دې اورېدون کې دې العلیم او دې عالم دې و یرید اکدوی اراده کوي ان یخدعوکا چې تا سره دوکو کې د صلح پنامه فإن حسبك الله نو بیا تا کی سره کافر تا د پاره الله تعالی هو الذی دغه الله تعالی هغه ذات دی ایدک بنصره چې امداد کړي تا سره بنصره په امداد خپل باندې او بالمؤمنین په ملګرتیا د مؤمنانو باندې والف بین قلوبهم او الله تعالی تړون راوسته دی. تعلیق معنا تړون او الله تعالی تړون راوسته دی بین قلوبهم پمیز د زړونو د مؤمنانو کې لو انفقت ما فی الارض جميعا کچریتا خرج کړي وي جمله هغه اعمال چې په دې ځما کې د ټول ما الفت بین قلوبهم تا دا جوړو دا تړون نشرا اوسته په زړه د مؤمنانو کې ولکن الله الف بینهم لیکن الله تعالی جوړ او تړون راوسته د زړونو د دوی کې انه عزیز حکیم تاکي سردا الله تعالی قوت والده حکمت والده. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا الحمد لله بالقوازين ولا ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
वज़कुरना तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन्नहार फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ा वहुव अरहमुर राहिमीन। सैफुल्लाह खाना